بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله عما يشركون وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. खान प्रियतम राजा अनवर खान काकी बाबा राजा मोहम्मद राजी खान सलाउद्दीन मोमन मुस्ताफ दे जब के कम मोबाइल प्रोत है पदे कि हर एक किस्म इंफॉर्मेशन है वो गोरई तारीख वो गोरई दे मुल्क दो हुकूमतों कारकर्दगी वो गोरई और बिया यो मसरा कंपेयर के चा सुमरा कार करे मंग टूल उमर दे पार्टी द जमहूरी अकदारो दे मुल्क तामीर
د دې د امن د دې د خوشحالۍ د دې خبره هم کړې او هغه ثابته کړې هم ده دې ملک لا دفاع ناقابل تفسیر دا هم د دې پارټۍ قرباني ده د ټولې دنیا پریشر د ټولې دنیا پریشر په 1998 کې دې پارټۍ برداشت کړی دی هر قسمه خبره وته شوې ده هر قسمه افر وته شوې ده د هغې باوجود د انډیا د 15 اټمي دماغو په مقابله کې پاکستان 6 اټمي دماغې کړي دا د پولیټیکل ویل د لاندې شوی وي ټول ادارې زموږ دپاره محترمې دي که هغه زموږ پوځي اداره ده که هغه زموږ د پولیس ډپارټمنټ دی که هغه نورې محکمې دي په دې وطن کې کار کوي دا ټولې زموږ دپاره محترمې دي او زما او ستاسو د ټولو دا دلي خواهش دی چې زموږ د پوځ مضبوطي مضبوط پوځ د هر یو پاکستاني د زړه آواز دی ځکه چې موږ ته په دې بارډر باندې هم دشمن دی او په هغه بارډر باندې هم راته دشمن دی په دې ټیمه کې موږ په دوه بارډرو باندې د دشمنانو مقابله کوو نو دا یقیني خبره ده چې ما او تا ټول به د زړه نه غواړو چې زموږ پوځ دا دې مضبوط دی خو د هغې سره سره که زمونږ په دې وطن کې سیاسي ویل مضبوط دی او سیاسي خلق مضبوط دی د دې ملک ترقی بالکل ناممکن ده د دې ملک دفاع بالکل ناممکن ده په دې وطن کې به سیاسي سړی مضبوطي سیاسي سړی به خبره کوي هله به دا ملک د ترقۍ د خوشحالۍ او د امن په لاره باندې ځي تاسو تاریخ د دنیا د جنګونو وګورئ د دنیا د جنګونو تاریخ تاسو وګورئ لومبی جنگ عظیم او دویم جنگ عظیم په دې کې کومو قوتونو ګټلې وه په دې کې جمهوري قوتونو ګټلې وه د جرمني ډیکټیټر د ایټلي ډیکټیټر هغې پیللې وه او د یورپ د مغرب جمهوري حکومتونو هغې ګټلې وه د عراق او د امریکې جنګ وګوره ډیکټیټر بیللې ده جمهوري قوتونو دې ګټلې ده د عرب اسرائیل وار وګورئ جنګونه وګورئ ډیکټیټر بیللې ده او جمهوري قوتونو ګټلې ده تاسو د ټولې دنیا د جنګونو تاریخ صرف وګورئ تاسو ته معلومه شي چې په هر یو ډګر باندې جمهوري قوت ګټلې ده او ډیکټیټر بیللې ده موږ ځکه په دې وطن کې د جمهوري اقدارو د رول اف لا د پارلمان او د آئین د بالادستۍ خبره ځکه کوو که تاسو د وطن له ترقي ورکول غواړئ که تاسو د وطن له امن ورکول غواړئ که تاسو د وطن ماشوم له یا غریب ولس له هغه له تعلیم دغه په درشل ورکول غواړئ او هغه له صحت په درشل ورکول غواړئ نو دا جمهوري اقدار به موږ مضبوطو او غیر جمهوري قوتونو موږ په سر باندې وو اله به کار کېږي نو د یوې ادارې خلاف هم نه په پوځ کې خو زما او ستا ورور دی که نه زموږ د دیاتیانو پکې څونه ښه ملګري دي د دلته نه پکې بریګیډیران شته میجران پکې شته کرنلان پکې شته صوبهداران پکې شته سپایان پکې شته زما په خپل کلي زما د خپل رښتې خلک په پوځ کې دی زه مضبوط پوځ او تکړه پوځ غواړم دا زما د زړه آواز دی دا د هر سړي د زړه آواز دی خو زه په دې وطن کې سیاسي قوت هم مضبوطن چې څومره مضبوطي دومره به ورسره پوځ هم مضبوطي دومره به ورسره پولیس ډپارټمنټ هم مضبوطي دومره به ورسره بله محکمه هم مضبوطوي که پولیټیکل ویل نه وي دا هر څه به په یو دړه باندې راغورځېږي او ختمېږي ځکه زموږ پارټي دا خبره کوي چې په دې وطن کې دی جمهوري اقداري په دې وطن کې د رول اف لا په دې وطن کې د پارلمان او د آئین بالادستي موږ د دې ملګري د وطن د قایم او دایم د پاتې کېدو لپاره انتهایي ضروري خبره ده تاسو ټول تعلیم یافته خلک ناست یې
په دې کې ډېر ښه طالب علمان به وي د سیاسي سړي متبادل بالکل نشته د پولیټیکل ویل او د جمهوریت متبادل بالکل نشته هغه وطنونو ترقي کړی کوم کې جمهوریت دی هغه وطن تر اوسه پورې در په در او خاورې په سر باندې ګرځي کوم کې چې ډیکټیټرشپ دی نو موږ به انشاءالله د جمهوریت خبره کوو د آئین او د پارلمان خبره به کوو د رول اف لا خبره به کوو او د آئین د بالادستۍ خبره به کوو دا د ټولو زموږ مشترکه ذمه داري به انشاءالله کوو د دې علاقې د ترقۍ او خوشحالۍ دپاره موږ خپل کردار ادا کړی دی 13 کاله او نیم کاله موږ شپه ورځ د علاقې د خوشحالۍ دپاره خپل انرژي ضایع کړي دي تاسو وګرځئ په دې علاقه کې په هر یو یونین کونسل کې په هر یو سیکټر کې کار شوی کاغه د ګیس سیکټر دی کاغه د بجلی سیکټر دی کاغه د لارو کوڅه کاغه سړک دی کاغه د پاکو اوبو د سکلو خبره ده کاغه د سکول او د کالج خبره ده مسلسل د 2 کاله په دې کې موږ کار وکړو ان شاء الله الذي تاسو په برکت باندې بیا هم د خیر سره کوو زه په تاسو دلته د دې اتیانو خبره وکړم داسې محلت بنئ چې موږ باغې د بجلی کار نه کړی بجلی د هر یو سړي دا نن ضرورت دی د هر یو کور ضرورت دی دا خپل موبایل هم چې چارج کړی دا هم په بجلی باندې چارج کړي په هر یو محلت کې موږ کار کړی بلا تفریق چې هغه د هرې پارټۍ سړی دی موږ پکې دغه محاسبت هم نه راکړی دغه دشمني هم پکې نه راکړې او نه زموږ ډلې چې دا دشمني کړې ده په هر یو محلت کې هم کار کړی دی نن هم ستاسو په اتیانو کې په راحت آباد کې په شنو ملک کلي کې په جاړو کې کار لګیا دی په نورو کلو کې کار لګیا دی شروع انشاءالله هغې باندې ډېر په تیزۍ باندې کار شروع دی د ګیس کار پکې تقریبا کمپلیټ شوی دی که سره د پریشر والا خبره ده نو هغه چې موږ کوم لوپینګ کوو د هغې څخه به انشاءالله ستاسو د لو پریشر د ګیس مسله هم حل شي خو بدقسمتي دا ده چې کله په هغه حکومت کې موږ پیسې منظور کړې 1 ارب او 20 کروڑه حکومت بدل شو 70% کار موږ کمپلیټ کړی بیا دی راله دوی محکمې باندې پریشر واچو 11 کسانې بدل کړه به هر حال زمونږ هغه چې کوم د کار تسلسل و هغې د ماتولو کوشش وکړو د هغې باوجود هم انشاءالله موږ په خپله حلقه کې لګیایي په لونغوړ کې هم کار شروع دی په ټکر کې هم شروع دی په مدې بابا کې شروع دی په شیرګړ کې شروع دی په پیرصدو کې شروع دی په پرخو کې شروع دی د اتیانو مضافاتو کې ګیس پایپ لاین خور شوی لږ لږ ځایونو کې پاتې دی انشاءالله زما د خپل رب نه دا امید دی که د دې نه دا کار پاتې کېږي دا به انشاءالله موږ کوو او لرې نه ده تکبیر پاکستان اسلام پاکستان مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف مریم نواز انجینئر امیر مقام جمشید خان د بټه کورونو غریبانان لرې لرې انشاءالله که دې دا کار نه کړي نو موږ انشاءالله وکړو موږ له چا راځي زه ورته اوس هم دا افر کوم چې زما خدمات واخلئ زه ورته اوس هم دا سړی زمونږ د دې کونسل سړی د دې د اتیانو د خاورې بچی دی خو هغه د خان بچی دی موږ به د غریبانانو بچي خو موږ هم ګوره هغه غریبانان نه یو 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 خو موږ هم ګوره هغه غریبانان نه یو هغه غریبانان نه یو زمون خوی به غریبي زمونږ خصلت به غریبي موږ به ډاون ټو ارتي خو زمونږ واسکټ به د دې نه ښایي زمونږ کپړې به د دې نه ښایي زمونږ پیزار به د دې نه ښایي زمونږ اوږده به د دې نه ښایي زمونږ به هر یو شي پاکستان مسلم لیگ نور هغه غریبانان نه یي زمونږ طبقه د دې خوی خصلت به غریبي د دې دسترخوان د دې پیزار د دې ټوپۍ د دې جامې د دې هر یو څیز د دې په تعلیم کې دا به د دې نه موږ بري د خیره سره دغه شان ده د دې اتیانو غریب غریب خلک هغه نن بریګیډیر دی
هغه نن کرنل دی، هغه نن میجر دی، هغه نن پروفیسر دی، هغه نن ډاکټر دی. په دغه باندې موږ د چا نه غریب نه یو. خو زه اوس هم درته وایم چې ته زموږ خدمت واخله. د خدمت چې موږ ته چلو غوښته به د محکمې نه څنګه کار اخلي، نو که کار د ده نه پاتې وي انشاءالله موږ ګټو. شاباش. تاسو باندې دوی یو اواز کړی و د مقبرې. موږ ستاسو په کونسل کې بلا مقبرې اخیستې دي، خو ستاسو دپاره موږ مقبره اخیستې ده. په 21 روپۍ باندې موږ ستاسو مقبره اخیستې ده. د پټۍ کورونو، د راموړې، د دغه د ګلبهار، د غنو شاه، د ایسارې، د دې په 21 لک روپۍ باندې موږ په دغه ځای کې مقبره اخیستې ده. تاسو د چا منې کړي یې؟ بیا الله شته انشاءالله. که دا ډکه شو خدای پاک به بیا خیر کړي، بیا به انشاءالله واخلو. تاسو باندې که څوک د مقبرې اواز کوي دا به انشاءالله نه کوي. موږ په جاړو کې غټه مقبره، یو جرم مقبره اخیستې ده. که دلته تنګېږي او دلته څه نه هلته لاړ شي. زه خپله چې زموږ غم کېږي موږ 2 کیلومتره د خپل کور نه لرې ښخوو. دغه څه خبره نه ده، خو چې ستا د مقبرې ځای ستا په ذهن باندې دا پوه نه چې یاره زما غم وشو زه به د کوم ځای کې ښخوم، چې دا د ذهن کې دا بوج نه وي. نو ستاسو دلته په دې غنو شاه کې مقبره شته، ستاسو مقبره په جاړو کې هم شته، ستاسو مقبره چیرې په ناډېري کې هم شته، او ستاسو مقبره زما په کلي کې هم شته. که څوک یې منع کوي نو هېڅ څوک د مقبرې نه نشي منع کولی. موږ داسې بلا مقبرې ځای په ځای اخیستې تاسو هېڅ څوک نشي منع کولی. دغه وخت مقبرې دي زموږ ملګري کې دا خبره نشته چې ته به نه راځې. نو انشاءالله دغه مقبره موږ اخیستې، دغه ستاسو مقبره ده. او چې بیا کله وخت راغی انشاءالله تاسو به دغه شان خدای پاک بېنوا نه پاتې کوي. که ستاسو د بجلۍ کاري هم زه دله اعلان کوم، اوس زموږ سامان را روان دی. ستاسو د لارې کوڅې کار دی هم زه دله اعلان کوم، موږ سره پیسې شته. ستاسو دا مین لاره که کوم ده خو پخه ده، خو که نه خراب وي نو موږ دله د اعلان هم کوو، دا به هم دله پخه کړو. او موږ به د سره غم خادم په لاره باندې انشاءالله کوو. د سپیډ بریکر خبره ده، موږ د دې روډ دپاره د اتیار نه تر لونخوړه پورې 14 کروڑ روپۍ منظور کړي دي. د دې روډ دپاره د اتیار نه تر لونخوړه پورې 14 کروڑ روپۍ منظور کړي دي. د دې روډ دپاره د اتیار نه تر لونخوړه پورې 14 کروڑ روپۍ منظور کړي دي. موږ د دې روډ دپاره د اتیار نه تر لونخوړه پورې 14 کروڑ روپۍ منظور کړي دي. موږ د دې روډ دپاره د اتیار نه تر لونخوړه پورې 14 کروڑ روپۍ منظور کړي دي. د هغې ټینډر هم شوی دی. انشاءالله که تاسو ته په دغه ځای کې څه مسلې بریکر بدله بلکل موږ جوړ کړو. که ستاسو مسله یي داسې جنټل بریکر به جوړ کړو چې یاره خلک به پرې نه تنګېږي او تاسو کار به هم کېږي. خو دا ټولې خبرې به انشاءالله دا موږ او تاسو مشترکه طور باندې کوو. د دې طبقې خدمت د اعلی طبقې والا نشي کولی. د دې وطن بدقسمتي دا ده چې د دې سیاسي واګې چې په دغه خلکو په لاسو کې وي. او دا زما او ستا په خپله وي. موږ پیپلیان یې زاړه، موږ نیشنلیان یې زاړه، موږ جماعتیان یې زاړه. دا واګې هغې په خپلو لاسو کې 80 کاله ونیولې. چې کله ته موږ دغه واګې راښکلې د دې علاقې د هر کلي او د هر محلت خدمت وشو. نن به زه په دې ځای باندې ولاړ یم، سبا به زموږ د دې جمع جرګې نه یو سړی راپاسي او په دې ځای باندې ودرېږي او د قوم خدمت به کوي. نو هغه طبقه د دې طبقې خدمت نه کوي. د هغه طبقې سوچ او فکر او د هغې لوازمات جدا دي. هغې د مازدیګر نه پس د شپې د 2 بجو پورې بل څه کوي. موږ تاسو د شپې د 2 بجو پورې ناست، تاسو وګورئ کوم سړی د شپې په 12 بجې راغلی. زه ناست یم که نه یم ناست؟ د شپې په 12 بجې ما د دې ریاض بله شپه 1:30 بجې ټلیفون کړی دی، وایي زما مسله ده، ما دله جواب ورکړی دی. دا دی ناست دی. موږ به تاسو ته هر ټیمه ویلي وي، ځکه چې موږ د نشې کار نه کوو، موږ د تماشې کار نه کوو، موږ د محفلونو کار نه کوو. محفل زموږ دغه دی چې ستاسو خدمت وکړو. محفل زموږ دغه دی چې تاسو ځان ته رانږدې کړو. محفل زموږ دغه دی چې ستاسو سره خوا کې پاتې شم. دې د محفل نو ځکه زموږ دا حلقه او دا وطن محرومه دا غریب ولس چې پاتې شوی، دغه طبقې د لاسه پاتې شوی چې د هغې
بیا پس د دې ټیم نه د شپې د 3 بجو پورې بل څه روزګاري هغه زمونږ خدمت نشي کولی ابا سار بیا په خپله تبه پاسي او بیا به ستا کار کوي ډېر کارونه د دغه وجو نه پاتې شوي دي یعنې زما نه ورسره سیوا طاقت و زه یو سمپل امپي یم چې زه دومره کار کولی شم دوی به ولې نه شي کولی راپاڅېد نو بس افسر به چوټي کړې وه افسر خو به ته ګیرې په 10 بجې په 9 بجې په 12 بجې په خپله کورسۍ ګیرې نو په 3 بجې باندې خو یې نه شي ګیرولی نو موږ به انشاءالله کار کوو د دې ولس دپاره هر ټیم انشاءالله هر وخت د خپل وس د سیوا او چې زمونږ او ستاسو اخلاص یو زمونږ نیت صفای قسم په خدای که لار زمونږ څوک ونیسي که زما نیت صفای او تاسو په اخلاص باندې زمونږ د خدمت لار هېڅ څوک نشي نیولی الله پاک لار ورکوي کار خو الله پاک جوړوي ما او تا خو تشه بانئ نو که ما او تا همت وکړو او موږ حرکت وکړو نو الله پاک پاکې برکت شي او کار کېږي نو انشاءالله همت به نه بایلو خپل ذهن به صفا ساتو خپل ذهن به کلاو ساتو خپل ذهن به د غلامۍ نه پاک ساتو هله به انشاءالله د دې علاقې او د دې ولس خدمت کېږي نو زما دا امید دی چې انشاءالله تاسو په دې تحریک کې په دې خبره باندې تاسو زما سره ټول متفق یې چې زموږ د دې طبقې خدمت به کېږي زما او ستا په همت باندې دغه شان ده کوو به انشاءالله کوو به انشاءالله د دې 3 محلې دي د دې د ګیس اعلان هم زه کوم د ګیس د پایپ لاین او د دې د پاشبندو اعلان هم زه کوم دا به انشاءالله تاسو ته خامخا کوو د خیره سره همت مه بایلئ خدای به خیر کړي ستاسو دا ایم پی ای که په اپوزیشن کې نسته د دوی نه به سیوا کار انشاءالله کوم ما له چل دونه راځي اوس وخت راغلی انشاءالله چې یو غټ چک پهې بل لګو وخت راغلی دی یو غټ چک پهې بل د خیر دغه چک زموږ دپاره ډېر دی چې یو چک هم دی د 3 کالو دپاره ډېر دی انشاءالله دغه به کوو دا زموږ زده دی دا دغه طریقه انشاءالله کوو به انشاءالله کار ماله به تاسو اواز راکوئ زه یو وارې بیا د فرخد علي مومن صاحب د هغه د ټول خاندان د دې کلي د دې ټول اتیان ډېر زیات مشکور یم چې موږ کله راغلي دوی موږ ډېر زیات عزت راکړی دی ډېر زموږ همت یې بړاو کړی دی موږ له حوصله راکړې ده د مجبورۍ نه بیا کېدای شي وډ نه یې راکړی خو موږ سره بیا مینه کړي زه ستاسو ډېر مشکور یم هر ټیم د اتیانو د کونسل د خلکو هر ټیم مشکور و ممنون یم دغه پروګرام په انعقاد کې ملک علي محمد او ابراهیم زموږ یو کشر دی دلته دی پکې خپل ډېر ښه کردار ادا کړی دی پکې ډېر زیات محنت کړی زموږ د نور لږ ملګري چې کوم دي دا فاروق دی فرهاد دی زوار ناست دی محمد داود دی دا ټول زه په نومونو باندې پېژنم دا خپل ملګري ماته کور هم لکه معلوم دی که عزیز ناست دی ورسره امین ناست دی سره جواد دی دا ټول ملګري ډېر ستاسو ډېر زیات مشکور یم زما خبرې مو واورېدې یو بس به انشاءالله دغه شان په اتفاق باندې تک کوو د خیره سره او دې علاقې خدمت به انشاءالله کوو الله تعالی دې زما د لاسو ستاسو خدمت واخلي الله دې ماله همت راکړي ستاسو خدمت وکړم او الله تعالی تاسو ماله نه خفه کوي د دې وطن دپاره د مضبوطو ادارو دپاره او د پولیټیکل ویل دپاره به انشاءالله یو ناره و چې پاکستان زنده‌باد مضبوطه یا پاکستان زنده‌باد د دې وطن دپاره به موږ کار کوو زموږ څوک دښمن نه شي چې د دې وطن دپاره څوک کار کوي او څوک همت کوي موږ یې ملګري که هغه پوج دی که هغه د پولیس ډپارټمنټ دی که هغه سنډبلو دی که هغه اریګیشن دی او که هغه هر څوک دی او که هغه انټي کرپشن دی خو انټي کرپشن والا چې دا انټي ای دي لږ دا ټول د کرپشن نه جوړ دي دا پکې ډاکوان دي ډاکوان د دې د اخر لکه زموږ په دې په سر باندې ودې به کښېني والله که مې کښېنوي دا ډېر کوسته خلک یې تاسو په تخواره او ډاکه ماره خلک یې دا رانه انشاءالله خلاصېدی نه شي بېر نه په یوه طریقه نه شي خلاصېدی د خیره سره دوی باندې به زه په اسمبلۍ کې قرآن خورم هله به یې پرېږدم تاسو دا سړی چې دی دی په هر فورم باندې تسلي ورکوي چې ما د قوم د ټکس په پیسو باندې کمپرومایز نه دی کړی او دا سړی به د اسمبلۍ د به دی د راغوړم دی به د قرآن کوي چې ما د قوم د ټکس پیسې نه دي پټې د دې وطن دپاره به کار کوو د ادارو د مضبوطیا دپاره به کار کوو د آئین د پارلمان او د بالادستۍ دپاره به کار کوو د قانون د بالادستۍ دپاره به کار کوو نو دې دپاره به د یو اواز وړئ چې هغه نوم دی پاکستان زنده‌باد
लीग